د اشرف غني ټامیانو اوکابل میشت طالبانو ته د نجیب ننګیال پیغورونه وړیا مشورې دا چې ټامیانو څنګه هیواد چور کړ او اوکابل میشت طالبان څه خوبونه ګوري په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نجیب ننګیال لیکي مولوي وکیل احمد متوکل کوم چاته ویلي و دا دومره وخت چې د طالبانو سره پاتې شوم او آن پکې خارجه وزیر هم شوم په یو شي پوه شوم چې یوه ورځ مکتب او پوهنتون ته تللی وي د طالبانو په تحریک کې په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي چې د اردو بازار او ډهلي نالبندي ژیړ کتابونه یې نه وي لوستي خدای که به باور پرې وکړي. دا خبره د ځینو په اصطلاح کارشناسانو او سیاستوالو په اړه رایاده شوه چې نن سبا طالبانو ته لکۍ وهي چې که واک یې راشي دوی ته به پکې برخه ورسیږي که نه. زما ورته دا برادرانه مشوره ده چې له طالبانو تمه وشکوئ. هلته تاسې ته ځای نشته، نه خولۍ په سره وئ نه ګیره لرئ، نه بې موسیقي گزاره کولی شئ او نه د کاڼو د زمانې په افکارو باور لرئ، نه د شیخانو لاسونه مچي کولی شئ، نه د هر نامه سره د رحمت الله او د امت برکاتو هم ورستاړی ویلی شئ. ستاسې د وس کار دا نه ده او نه ولاکه حلوا خوند درکوي چې هر څه کوي هر څومره انتقاد کوي خو نظام مه تخریبوئ. دا نظام زموږ دی او زموږ ستاسې تر 1 لک ډېر امنیتي ځواکونه یې په دفاع کې شهیدان شوي. جمهوریت سپېڅلی نوم دی او خپله یې دفاع ته راوړاندې شئ. مه پرېږدئ چې دا نظام دومره خوار شي چې ننګه یې ارګ مامورینو ته ورلغاړې شي. هغه بیچارهګان ولاکه د سیاست په الفبا خبر وي. دا اوس یې کوم ټلویزیوني مناظرې ته ورمخته کړي دي سا به یې ختلې وي. مامور وي او سیاستوال د مامور کار صادره وادره درج کول وي، په پیشنهادونو احکام اخیستل او اجنډا جوړول وي. تر دې اخوا که نور کارونه ور وسپارې پرې خرابیږي لکه خراب یې چې کړل. د افغانستان پارلمان یې د قاچاقبرو، قراردادیانو، سوداګرو او ارایشګرو ځاله کړه. سیاسي شعور د ملت له کوره ووت. غني ته یې 9 لکه رایې د 200 میلیونه ډالرو په قیمت وګټلې. دا د مامورینو د کار نتیجه وي. که څوک په دې وطن کې د سیاست ارادې لري باید دا نظام وژغوري. د سیاستوال خبرې چې په سینو کې د وطن پرستۍ لمبې بلې نه کړي سیاستوال نه دی، هسې مړزګه یې بوله. راپورته شئ او د دې نظام په ننګه په واحد صف کې ودرېږئ. غني پرېږدي چې خپله قانوني موده پوره کړي خو کرښه ورته کش کړئ ادارې دې نه تباه کوي، په انډیوالانو د خزانه نه ویشي. کله یې همایون قیمي او سرګند د دیوال په نامه 2 میلیونه ډالر وړي او کله بیا بل ټامي امریکا او سویډن ته 1 لک ډالر سفریه جیب کې اچوي. د افغانستان د بېکسو او بېوسو ځوانانو حق دی په ټامیانو نه خوري چې بیا هره شپه په شیرپور او وزیر اکبر خان کې شبنشیني وکړي او په میهمانخانو کې باورونه جوړ کړي. ودرېږئ د پاکستان د نقشې په وړاندې په واحد صف کې ودرېږئ. ستاسې او طالب جوړه سره نشي چې هر څومره چاپلوسي ورته وکړئ ولاکه به 4م بست هم درکړي او دا ولاکه انصاف هم وي چې که خدای مکړه د طالبانو حکومت راشي هغه د ځانمرګو په قیمت ګټلی وي او چې باغ پوخ شي زاخلوال صاحب ته به یې وسپارئ. دا امکان نه لري. طالب د سوله وکړي او را دې شي د مذهب په نوم د سیاست پیل کړي، منشور او شعار د اسلامي شریعت وړاندې کړي. بیا به وګورئ چې د ورځې څو سودا کوي. موږ او د طالب فکر نه سره جوړیږو، هو د یو نظام برخه ګرځیدی شو، د سیاست په میدان کې آسان سره ځغلولی شو. نور نو موسی بدین خود و عیسی بدین خود.